چې ډېرې لیکلي دي نو موږ دی خوښه وه که ته ستړي نه واست ملګري خو تر کاره پورې ځان کاږي موږ دی خوښه وه چې دا لږ سره راټول یې کړو کوټلې یې کړو 12 دغه جنجوړ یې کړو دوی خو راوستلې ده ما افراسیاب خان ته هم خواست وکړي منظور خان ته مې وویل ما ورته وویل چې زموږ د غوښتنو لومړۍ نقطه باید دا وي چې موږ دا جرګه د پښتانه یو مستقله جرګه اعلان کړو لکه د افغانستان لویه جرګه دې جرګې ته د یو نوم ورکول سي چې بیا دا جرګه د پښتانه د ډیورنډ لاین و دې خواته چې هر څه مشکل پیښیږي چې دا جرګه غونډیږي او کان ته حکم کوي چې پر دا لار ولاړ سي که داسې خوښه ده زه به دوی ته ووایم خاص به ورته وکړم چې دا کار وکړي چې دا جرګه د افغانستان د لویې جرګې په رنګه یا افریقن نیشنل کانګرس په رنګه د ټول پښتون د آبادۍ د سوکالۍ د برابرۍ دپاره یو داسې دغه اعلان کړو چې بس زموږ خبرې به د دا جرګې سره کېږي دا ما خواستو ته کړی دی ما خوښه دا وه دوی وایي چې اوس پرې خلاص کړو ما خوښه دا وه که ته یې ستړي نه یاست ته ډوډۍ وخورئ افراسیاب خان ته به زه خواست وکړم ملګرو ته دا به ښه سره راوکوټو راټول یې بې کړو سهار پر 9:30 بجې به اعلان کړو بیا به سره رخصت شو که ستا یې خوښه ده که مې خوښه ده نه یاست ستړي ته به اوس ډوډۍ وخورئ دا مشران به دلته کښېني پر دې به یې رباس راباس کړو او کوشش به دا وکړو چې سکښتې فیصلې نه د مردارې د خرابې نه کږې نه وږې ښکاره یې ورته کښېږدو د دې ګډو خبرو په رڼا کې یوه بله خبره د ملګرو خواهش وو په تقریرونو کې هم خلکو وویل چې د رښتیا معلومولو یو کمیشن دې جوړ شي د رښتیا معلومولو کمیشن زه خواست کوم افراسیاب خان ته دې جرګې ته یې خواست کوم چې د رښتیا معلومولو کمیشن دې د دغه جرګې څخه جوړ کړل شي په دې کې د مسعود علاقې خلک په دې کې شمالي وزیرستان خلک په دې کې د جنوبي وزیرستان خلک ملکنډ خلک د سوات خلک چې څه ظلمونه زموږ په وطن شوي دي تحقیقات یې وکړي تحقیق یې راوباسي بیا دې کښېږدي بیا به یې موږ د پاکستان عدالتونو ته هم کښېږدو د دنیا عدالتونو ته به یې هم کښېږدو خو دوی یې نه جوړوو دوی به څه شي جوړ کړي دوی به تحقیقات موږ وکړو هېڅ نه دي شوي دا تحقیقات زه افراسیاب خان ته خواست کوم ملګرو ته خواست کوم دا ملګري نورعالم خان ناست دی ښاغلي مسعود ناست دی وزیر ناست دی یوسفزی ناست دی له ملکنډې نیولې د سري پورې خلک ناست دي د دې خلکو دي هغې تعلیم یافته خلک هم وي او هغه ښاغلي خلک دي چې معلومات لري او ډار نه کوي چې موږ خپل تاوانونه بې عزتۍ زموږ د کورو سره څه شوي دي زموږ د بچیانو سره څه شوي دي زموږ د خویندو میندو سره څه شوي دي موږ ته کوم مالي تاوان رارسېدلی دی چا چیرې څه کړي دي چې دې څه یو شی جوړ کړو او سم یو کتاب چاپ کړو دې کې به انشاءالله رضا محمد په دې کې تکړه دی د دې جرګې به باقاعده کتاب چاپېږي دا چاپ موضوع به وي دا مقرر تقریر به وي زه په خپله په پوهېږم نه افراسیاب خان وکیل دی که د پاکستان عدالتونه نه وو په کار ده چې موږ بین الاقوامي عدالتو ته ولاړ چې اوس سړی داسې دا زما سره بدي کې رسېږي دا ما نه انسان بولي نه مې مسلمان بولي نه موږ سره را یو کوي نه مې پرېږدي بله خبره دې په دغه کې ملګري دغه جوړه کړې ده راټولوو به یې پاکستان کې دا آیین نشته که څوک وایي ستا هغه ځان دوکه کوي که څوک وایي چې آیین پاکستان کې شته د پاکستان پر آیین 3 خبرې لیکلي دي پارلماني جمهوریه پاکستان 3 سره درواغ نه پارلماني دی نه آییني دی او نه متفاق خلکو دی د سرو غرو ملک دی په شنه زور یې روان کړی په زور کې لیکلي
نو موږ دا وایو فاتحه خان ته ما دا پاس کاوه د دوی دا ګرد د سپورټو راغلي مطالبې موږ صفا خبره کوو چې دا وخت په پاکستان کې آئین نشته که څوک موږ حلالوي که موږ وژنو دا آئین د پاکستان خلکو جوړ کړی دی په دې آئین کې دا لیکل شوي دي چې فوجي سړی به په سیاست کار نه دی فوجي سړی به توبه کاږي د پاکستان جوړوي او توبه به کاږي د پاکستان د آئین به لاس کاږي او ټول قومونه به سره راغونډوي هر چا ته به خپلواک ورکوي آی اس آی ایم آی زورور به وي نه د خدای زورور نه د پښتانه زورور دي د سیاست به لاس کاږي که پاکستان جوړوي که یې نه جوړوي دا خبرې موږ ته راټولوو دوی به پاکې راولیکي بله خبره موږ کړې ده په هغه کې ما اوس عبدالرسیان خان څه پوښتنه وکړه منظور خان نصیر هم د مختار خان نصیر هم افغانستان زموږ مورنی وطن دی افغانستان زموږ د پلارو د نیکه اداره ده افغانستان له زرګونو کلونو زموږ ځال او زموږ دغه دی په افغانستان چې پښتونخوا نه به دی په مور ملکه به دی افغانستان به پښتونخوا نه به دی افغانستان ټیک د زموږ منځ کې یو لیکه ده موږ د افغانستان موجوده عزیزانو ته وایو چې وا عزیزه خدای ته وګوره دا جرګه به د داسې مطالبه کوي د طالبه څخه چې طالب ما د افغانستان لومړۍ خبره د افغانستان د استقلال حفاظت وچه به د افغانستان جنډۍ ټینګه نه شي موږ دې تر شا ولاړ یو د افغانستان پر استقلال ده نه ته هم دا کوې نه به موږ څوک پرېږدو چې تا په ملک کې ګوتې ووهي بله خبره موږ ته دا ووایو طالب کاکو په زور باچایي اړول راړول موږ په افغانستان تک اوس تاوان راغلی دی ته مهرباني وکړه د افغانستان لویه جرګه راوغواړه پښتانه راوغواړه او په آئین کې دا شک کښېږدئ په آئین کې دا قانون کښېږدئ چې په افغانستان کې به په زور باچایي اړول کفر وي کسر به څوک په زور باچایي نه اړوي چې موږ دې ته دا پوله نه ولګوو زموږ وطن بیا د زورورو سانډانو دغه جوړېږي میدان بل موږ د طالب صاحب پارټي په دغه کې اوس په افغانستان خان ته هم ښکاره کړي مختار خان ته هم موږ دا وینا کړې ده طالب ته وایي چې و طالبه دا ټول پښتون افغان راوغونډ کړه لویه جرګه جوړه کړه او د ګرد افغان یو مشترکه متحده محاذ جوړ کړه یونایټډ فرنټ جوړ کړه او پر ټول جهان غږ وکړه پر موږ یې هم وکړه او پر هغه افغانانو یې هم وکړه چې په دنیا کې اوسي چې موږ جلوسونه راوباسو امریکې ته هم ووایو چین ته هم ووایو روس ته هم ووایو بل چا ته هم ووایو چې زموږ پر وطن به د مستو سانډانو میدانه را جوړوئ موږ ته یې نه پرېږدو نه ستاسې خیرات غواړو نه ستاسې زکات غواړو موږ پوسته خپل خدای مې پوسته خپل لر و بر افغان مې پوسته پر دې پکار ده چې موږ جلوسونه و جلسې راوباسو بله خبره د علي متعلق ما مخکې هم کړې وه منظور ملګري ولاړ شوی دی راغی شیخ رضیان خان مبین ددلې دي د دې جرګې خوښه کم سے کم یو وار د علي په باره کې موږ په کار ده چې یوه ورځ وټاکو او په هغه ورځ ګرده په هر ضلع کې راووځو دا ووایي چې علي ده ګرد راووځو پټه داسې پټې څه نیولې تر کشران د سواته نیولې تر سوی دغه رنګه زموږ غرونه په دغه کې دي په خارج کې دي هغه به م راوځي د ټول جهان تلویزیونان به یې وګوري چې وروره په لکاو په کوړاو خلک کراچي کې هم راوتلي دي تاني کې هم راوتلي دي څه وایي چې علي وایي علي ښکنځل کړي دي واغله دا خبره په ښکنځا او پاکستان کې پابندي نشته سهار ماښام یې په تلویزیون اوري نه د چا مور پاته ده نه یې خور پاته ده علي نه ښکنځل کړي دي نه په ښکنځا دا بل خوا به دی علي ته دا وینا ده چې ته به حق نه وایې ته به رښتیا نه وایې ته به دا نه وایې چې زما په وطن کې دا ظلم مه کوه ورور چې علي دا خبره پرېږدي بیا یې موږ څه کوو علي چې کومه خبره کوي دا د علي خبره نه ده دا د دې ګرد کام خبره ده دا ټولې جرګې خبره ده د ګرد کام خبره ده په سړی موږ نه دغه کېږو موږ بل دغه دا دی جرګې په معنا
عزیزانو ډوډۍ به سړی سي پروا نه لري ما مطلب دا دی عزیزانو دا جرګه د موږ رهبري وکړي افراسیاب خان نه په پوهېږي زه نه په پوهېږم تعلیم یافته خلک نه په پوهېږي غرني خلک د دغه خلک دا د موږ ته عزیزانو راوښیي نواب صاحب په مشتري کې نواب صاحب په ګډ د دې جرګې څخه ته یې راوښیاست دې ته معلومېږي دا ډاکټر په خبر دی چې په وزیرو کې ښاغلي مشتابوي خلک څوک مسعود په خبر دی ملک شاهجهان په خبر دی بل ملګری په خبر دی بل ملګری په خبر دی دا جرګې څخه یو داسې جرګګۍ را جوړه کړي موږ ته داسې جرګګۍ را جوړه کړي چې هغه د پښتانه د خپلو ټبرونو منځ کې کوم بدۍ دي چې د هغې په روغو پسې لګیاست را جوړوئ به یې ته داسې جرګګۍ را جوړه کړي بله د ملګرو دا خواهش دی زموږ هم خواهش دی پکار دا دی چې افراسیاب خان یوه کمیټۍ د کراچي د پښتنو جوړه سي په هغې کې هر څوک شامل سي او هغه دې جرګې ته د دې جرګې سکرټریر ته د دې جرګې مرکز ته پر 12 مۍ چې زموږ سره کوم بد سوي دي پر 12 مۍ باندې چې زموږ بچیان وژل سوي دي زموږ کورونه سوځل سوي دي زموږ د وطن رکشې او د غریبان بسان سوځل سوي دي ملګري شهیدان سوي دي داسې یو کمیټۍ دې جوړه سي چې هغه د کراچي د 12 مۍ د تاوانونو دغه موږ ته راوښیي دې جرګه ته او موږ یو د جرګې د دغه برخه بله خبره ډاکټر صاحب تا ته وایم دا وړ ملګری ولاړو دې ته ورونو ته به یو کمیټۍ جوړوئ موږ ته به د تاوانو لیست راکوئ دې جرګه ته موږ یې نسو معلومونه هغه فیکټ فایندینګ کمیشن دی دا به را جوړوئ چې موږ یې دغه کړو وروره موږ دې پاکستان راکوي دې د پاکستان عدالت راکوي دا وخت عدالتونه نشته 2 ججان 3 ججان خوران لګیا دي هغه یې په مخه اخیستي دي زموږ د پښین جج دی وارکۍ د ښځې سړی په مخه اخیستی دی 3 کاله بعد 15 کاله بعد د دې چیف جسټیس دي څومره دی رښتیا وایي لهذا په مخه یې اخیستی دي ستا په د ښځې پیسې د کومې خوا وې ستا د ښځې پلانه د کومې خوا وه ورونو موږ چې هر څه کول د دغه جرګې په زور به یې کوو زموږ عدالت هم دغه جرګه یي زموږ قوت هم دغه جرګه یي زموږ پارلیمنت هم دغه جرګه یي زموږ د پارلیمنت فیصلې هم دغه جرګه کوي او انشاءالله الرحمن په دې غرني خلک پوهېږي چې د دې د جرګې د شا لخوا موږ خپلې څلوېښتۍ جوړې کړو کلکې څلوېښتۍ هېڅوک زموږ مخ ته بیا نشي درېدلی څلوېښتۍ جوړې کړي په طریقه په قراره په غلې دا جوړوو خپل کار کوو د ښځو متعلق سبا کول راوستو د ښځو متعلق عزیزانو موږ مسلمانانو خبره نه راسره قرآن کریم کې آیات دی وایي لا تکفرو تاسې کفر مه کوئ نور زه ځکه تفسیر کوم موږ ګډ پکښې وځو چې نه منئ نه منئ قرآن شریف حکم کوي وار پلار ته چې ستا په میږ کې ستا په اوښانو کې ستا په مځکه کې ستا په اوبو کې ستا په جایداد کې ستا لور ستا د زوی نیمایي 800 کاله کېږي هم ملا خوري هم یې پیل خوري هم یې موږ خورو او بریتونه مو غوړ کړي دي چې په خیر وي انشاءالله خدای به خیر کړي جنت ته به ځو قرآن کې جنت ته دا رنګه ولاړ قرآن کې جنت ته دا رنګه ولاړ الله پاک وایي زه هر شی بخښلی سم حقوق العباد نه بخښم په دې خو نه یم خبر زموږ د وطن استګزۍ ښځه چې ودې یا د خدمتونو جوړ کړي وایي یا د بدۍ ده یا د نیستۍ ده اندازه لږه توبه یعنې که نیستم سوې خرڅه یې که په 10 لکه په 10 لکه په بوډا ته دې ورکړي دغه ته ورکړه او په بدۍ اخته شي په بدۍ کې ورور داسې نه ته خدای ته وګورئ ښځه خور ده ښځه لور ده ښځه مور ده ته پکې ژمه ډاکټر تاسو مې ګپ شته تا ته وایم ګوره که ښځه که درمنه نه وای نو خو الله پاک به ویلي وای چې جنت د بابک تر بریدو لاندې که ښځه بختوره مه وای خو الله پاک ګرانه مه وای او مقدمه او مقدسه نه وای نو خو الله پاک به ویلي و چې د بابک تر بریدو لاندې جنت دی
الله پاکوالي د ښځې د مور د څو لاندې جنت ښځه مور ده ښځه خور ده ښځه لور ده د ملګري اکثره جان کې رضا محمد دی پلانی وروره زموږ ښځه نشي طاقتوره کېدای چې دې ته په جایداد کې برخه ورکړي جایداد کې دې برخه ورکړه دا بېبي خدیجه شوه چې جایداد کې دې برخه ورکړه دا بېبي عایشه شوه چې رسول الله مبارک پیغمبر کېدی تر ښځو چې د ور او رضا قیمتي وه لیکن چې څه وخت دغو ښځو ته برخه ورکړه بېبي عایشه د ده لور وه دی وفات شو بېبي عایشه دلته علما ناست دي په علم کې دونې پر مخ ولاړه سوره شتا د حدیثو اووه کتابه شپږ کتابه په هغې کې نیم حدیثونه چا ویل بېبي عایشې ویل او بیا چې د جګړې خبره راغله نو یا وایي پر دې بحث مه کوئ لیکن تاریخي حقیقت زه بحث نه پر کوم چې د جګړې خبره راغله بېبي عایشه په قوت حساب کې دومره مضبوطه شوې وه جیلاني خان نږدې دی که لرې ناست دی و شعر د خدای ته چیلنج ورکړ د یوې خوا شعر د خدای حضرت علي صحابه یې لښکر وو د بلې خوا بېبي عایشه صحابه یې لښکر وو درې ورځې جنګ وشو دومره صحابان شهیدان شو دنیا ورته اجاره ما ویل چې ښځه تا په جایداد څه فکر کړه ښځه بیا بریالۍ ده ښځه بیا یو خبر به درنه وکړم پښتنو جرګه ده پروا نه لري ما څه څوک نه خفه کېږي زه ایمانداري وایم هدایه ده د ښځې د نر څلور رشتې پلار مور ورور خور لور پلار او ستا زنان د ما څه مه خوابدي کېږي حاجي ګلان اکا ما څه مه خوابدي کېږي فلانی ما څه مه خوابدي کېږي زه په څلورو سره رشتو کې ښځه درنه ایمانداره بوم په څلورو سره ورشتو بیا د دې ما نن خو کې سپینې خبرې دي راځه موږ سپینې به کوو چې د مور په معنا پلار په زمونو کې فرق دي دا لرې که دا ګډ دی دا لرې که د کار نه دی دا لرې که د لیونی دی هغه مې ښه زوی دی په دوبۍ کې ټول مزدوري کوي هغه مې ښه زوی دی ټیکهدار دی مور دا فرق نه کوي مور لیونی زوی په غېږ کې نیسي ګډ هم په غېږ کې نیسي نشه هم په غېږ کې نیسي او خدای هم کوي د خورو د لور په رشته کې ورور ایمانداره ده هر لحاظ پر ایمانداره ده او د مېړه و د دغه په معنا کې خدور پر ایمانداره ده لکه توبه مې دغه بیا د مې ماخوان د ما څه خوابېږي کې والدین ماخوان بیا چوده هر پښتانه ته هر بلا ته پنجابي ته سندي ته چې د مالکه عظمت لور روغ غواړي دی بیا هم شاوخوا ګوري چې د مالکه عظمت لور روغ غواړي شاپېرۍ ور وغواړي دا بیا هم شاوخوا ګوري دې کنډه وګوره پر دې کنډه وګوره دا خواره چې ته ولیمني ته ورکې دا ورته ناست دی وایي د پلار نوم یې خرابېږي بس ورکړی یم پروا نه کوي د پلار نوم یې خرابېږي یو دوی دا خبره کول ما دوی سره جنګ دی وګوره یا دا حق ورکړي آیا د بازۍ شیشې جوړول لکه یو روپ یې جوړه کړې دا بربادي ده ما مخکې غواړم ما ویښتان شتي کول زه تللی وم لندن ما نه ولیدلی ما ورور ډاکټر حمید هغه راوکړي افرازیاب خان زه ورغلم بیا ویښتان خو ما نه وو خو ویښتان مې لوی شو بیا یو نایي دوکان ته یې واستولم هغې د ویښتانو کې دوې نجونې وې پنځلس ورځې بعد بیا ویښتان غټ شو بیا ورغلم جامه مې دغه ژر ما ته وایي تا د انګریزي چیرې زده کړې ده ما ورته ویلې تنګولی مې هسې ما ورته ویل انګریزي خو ما ډېره نه ده زده زه د دې کلي سره راغلی یم د دې وطنه راغلی یم چې هلته پوخ سړک نشته د دې کلي سره راغلی یم چې هلته بجلي نشته هلته په بازارونو کې ښځې نشته تنګوی مې ګایولی مې خو زموږ دا ستۍ هغه دی زموږ دوه خویونه تر ته ایښي دي دی ویل چې کوم خویونه ما ورته ویل یو خوی دا چې زموږ په وطن کې طلاق تر ټولو بده خبره ده
داسې پښتانه یې ورته پیغور کوي کالی طلاقي دی د طلاقي زوی دی دا ولبله ما ولبله دا ده چې په کوڅو کې ښځې نشته لیکن په دغه غرونو کې یوه ښځه یوازې یا د بلې ښځې سره ښه په عزت پر لار تلای شي څوک یې عزت ته نشي کتلی دې دغه شي په لاس کړه افراسیاب خان or should I believe you زه دا خبره ومنم چې ښځه پر یوازې په لار روانې توپیر څه ورته وایي ما ورته ویلې چې هو منې که نه منې ستا خوښه ول نو دا څنګه ممکنه ده ما ویل موږ په وطن کې ښځه د بازۍ شی نه ده ښځه عزت بلل کېږي هنر بلل کېږي او که یو ښځه ځوانه روانه وه یا دوې روانې وې خدای نخواسته چا د بېعزتي په معنا ورته وکتل هر سړی چې پر پېښ شو هغه ته حق لري چې دا سړی وولي پړې دې ویل کشکې دلته هم دغسې ورکشکې دلته هم داسې وایي ورته چې راتلې ته دا پل ولیدې ما ویل هو ول ماښام زه وو دا بیا دې وویل یو زما پلار ورم طلاق اخیستی دی خبرې ولې مې اخیستې دي ول ماښام چې موږ د دې دوکان وځو موږ تر دا پله په منډه وځو افراسیاب خان ما ویل ولې ول کار چا ګزارې ګزارې نو هغه ازادي خو بله ده موږ به دا زموږ خوندې دي دې مولوي صاحب دې مې مات وکړي موږ به داسې حق ورکړو داسې ملګري پرې کړو په خدای ته وایي چې دوی راسره وي هسې بیا پښتانه خو د ښځې په خبره ډېره خوانده دی چې دا پیغور ورته وایي ما ته یو چا ویل ورته لونګۍ نه په سر کوې او ږیرې دې نه در پرېږدي ما ورته په دې نه پرېښودل کومه چې پښتانه ښځه چې غوسه شي و سړي ته وایي لونګۍ دې خاوي ما زما نشته او چې بیا ډېره غوسه شي وایي ږیره دې خاوي ما هغه هم زما نشته نوم یې ږیره ستا نوم یې لونګۍ ستا هغه بیا وزیر مستقیماتي له وتړله واجزانو ته خوښه دغه د دې دغه به سره جوړ کړو نن یې برابرې کړو سهار 9 بجې 2 بجې مې سره بیان کړو اخري اوس یو ښه لیکلي دي اوسان مې پاخه ولیکي هغه یې کړو بیا به استاد سره واخلو که ته یې ستړي یاست بیا خو نو نه به یې ستړي انشاءالله ته یې راسئ 9 بجې د دې دوره کرایه غوښته ور به یې کړو کرایه د نیم بجې 10 بجې راسئ افراسیاب خان ورته کښېني ملګري ورته کښېني نواب صاحب مختار خان رضا محمد یو ښایسته 12 14 پوستې به راوباسو په اوبو څه کوو په بجلۍ څه کوو څنګه کوم شی څنګه کوو دغه یوه خبره ده چې دا جرګه بس مهرباني وکړي دا د دهقان نماینده هغه اسمبلۍ اعلان کړي چې ګرد جهان بیا راځي د دوی څخه پوښتنه کوي او دغه جرګه موږ ته لارې راښیي نو داسې لاس راختلي دي پاکستان آیین موږ منو پاکستان آیین دا وایي چې فوجي به په سیاست کار نه لري بس دا ختم شو دا زموږ ګډې مطالبې رفیع الله کاکړ او ملګرو بیان کړي دي دغه به شو دا زموږ د اوبو خبره ده د خرچکو د ګیس خبره ده د خوږې اوبه نشته پر دې باندې یو شی چې سره راجوړ کړو بس بیا به یو ځواب ور وکړو که مو خوښه ده سبا انشاءالله که خدای کول سهار پر 10 بجې اوس به ډوډۍ وکړو دغه چې ما درته وویل هغه به زموږ د رایې یو دوې خبرې که زما ځای وي هغه به وکړو اوس الله پاک چې زموږ دې قام ته اتحاد او اتفاق ورکړي خدای دې دا قام د بېعزتۍ او د بېرنګۍ راوګرځوي الله پاک دې پر ورانېږي خدای دې د ظالم د زوره وساتي خدای دې د مظلوم د ازاره وساتي الله پاک دې پر موږ ورانېږي ډېره مننه کور ودان